د عوامي نیشنل ګوند د ځوانانو تنظیم نیشنل یوث آرګنایزیشن لخوا بنو کې د خان عبدالغفار خان باچا خان او خان عبدالولي خان تلین مانځلو په لړ کې یوه درنه دستوره شوې ده. ګورو د ګوهر وزیر دا رپورټ. بنو کې د نیشنل یوث ارګنایزیشن لخوا د خان عبدالغفار خان باچا خان او د خان عبدالولي خان د کلیزې د لمانځلو په لړ کې یوه درنه دستوره شوې ده. په دې دستوره کې د عوامي نیشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په ګډون ګڼ شمېر مرکزي او صوبایي مشرانو برخه اخیستې. په دې موقع ویناوالو په خپلو ویناګانو کې د بچا خان او ولي خان په ژوند او سیاسي جدوجهد باندې تفصیلي ویناګانې وکړې. ویناوالو زیاته کړه موجوده چې کم د کمو حالاتو نه راتېرېږي او د بدامنۍ او فکري انتشار سره مخ شوی دی. د دې حالاتو نه د راویستلو یوازینۍ لار د بچا خان افکار خپلول دي او د ولی خان د سیاسي بصیرت نه استفاده کول دي. په دې موقع مقررینو په خپلو ویناګانو کې د خیسور د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه هم وکړه او د خیسور د پیښې ترڅنګ د ساحوال د پیښې او د قومي اسمبلی د غړي امیر لیاقت خلاف مزاحمتي قراردادونه هم منظور کړي شول. د کیمرامین افتاب خان سره ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.